دا خوندور او له ذایقې ډکې مالټې د بڼوالو د لاسونو تڼاکو ثمره ده چې له تېرو څو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د زړه په مینه د مالټو بوټو پالنه کوي. ننګرهار کې د مالټو یو شمېر فارم لرونکي وایي له تېرو څو کالو راهیسې د مالټو د بڼونو پالنې ته پاملرنه زیاته کړې چې اوس د خپلو زحمتونو ثمره ګوري او له حاصلاتو خوښ دي. هغې کې موږ د خوارۍ په مناسب باندې چې موږ خپله خواري وکړه دا 5 کاله یا 6 شو چې موږ دې کې چاپېر یو په استګني د یو کال نه بل کال ته تولیدات حاصل ښیي. اولنو کلونو کې تاوان یا هر شی چې وشو عام وشو خو د هغې نه په کال کې خدای پاک بیا موږ ته دومره مشقت د خپل لاس خواري چې موږ چې خواري وکړو هغه د دیاړۍ په حساب موږ ته هم پکې یو رزق الله راکوي. سکال موږ خواري وکړه دې باغونو سره دې خوارۍ سره حاصلیت هم زیات شوی دی باغونو نسبت د پروس کال نه کنه سکال ډېر حاصلیت زیات شوی دی شي وختونه هم دا دی چې دا تورخم لاره چې دی دا تر څو چې زموږ دلته مالټه د بټې کوټ ساحه کې دا لاره دی نه خلاصوي دا حکومت. په ورته وخت کې د ننګرهار کانال شرکت مطبوعاتي مسؤل وایي سږ کال به د کانال اماراتي شرکت اړوند د 4 فارمونو د مالټو حاصلات 15,000 ټنه وي چې د تېر کال پرتلې په حاصلاتو کې 1.5 ټنه زیاتوالی راغلی. ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت په 4 فارمونو کې چې کوم مالټه باغونه لرو دغه ټولو حاصلات به ان شاء الله د اټکل د مخینه څه د پاسه 15,000 ټنه وي. تیر کال موږ هغه باغونه چې کوم حاصلات ترلاسه کړي 3.5 ټنه وو. سږ یې د لوړوالي لاملونه موږ ویلی شو چې دغه ټولو باغونو ته د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت د رهبرۍ ځانګړې پاملرنه او توجه ده او د نو مالټه باغونو حاصل ته رسېدنه ده. ننګرهار کې د مالټو فارم لرونکي او پلورونکي له اسلامي امارت غواړي چې د سوداګرۍ پر مخ دې تر هغې د تورخم لاره نه خلاصوي تر څو د پاکستاني میوو موسم نه وي ختم شوی. دوی وایي د تورخم لارې تړل کېدو سره د پیر او پلور بازار ښه شوی دی.